خو د جمعې د مانځه ټیم هم دی او دا ترېشلې په دې لارو کې دغه کړي دي خدای دې بیخ او بنیاد وباسي خو څه به وکړو په دې دوړو کې یا خدایه پاکه دا څه دي الله هم بیخ او بنیاد وباسه په دې لارو کې دا ترېشلې مه کوئ د خدای د رسول خاطر وکئ چې دا ترېشلې په دې لارو کې مه کوئ دا خو زه جومات ته روان یم ورته دومره موږ په مینه مانځان تیار کړو تاسو په لارو کې ترېشلې سټارټ کړي دي اوس څه وکړو ټیم هم ناوخته دی خدای هم غرق که الله هم تباه و برباد که چې تباه و برباد شي یا خو د خپل کور سیډونو ته اړوئ چې دا دوړې په دې کور درنه وځي تاسو خو د سړي زامن په خدای یقین وکړه که به جوړېږئ تاسو لکه بند کوم دا ترېشل بند کا مانځلې زما خدای هم په قهر اخته که انډه پیچه کارونه هم سټارټ کړي دي لکه خو خورش خدای تباه برباد دا خوله موله دې خراره سړي زامن دي تاسو څنګه خلک دی لکه دا تاسو وګورئ دې ته سړي زوی دی سلامت موټرسایکل یې باندې خټه خټه واچوه خدای تباه کړي تباه شي خدای هم تباه و برباد کړه خولې دې روټونه دې راړوئ خپلو کورونه دې اړوئ خولې خوان هم دې راله خراب کړو خدای هم غرق کړه تباه کړه تاسو خدای پاک پوهېږي داسې زناور خلک څه مخلوق خو نه زناور دي زناور یې زناور دا خوله هم دې خورالې الله بندګانو خپل طرفونو ته یې واړه دا خوله خو دې خوا نه دلته بې زمن عوام دي روډ دی مخلوق دي دا خو لاخره موږ بچ خدای پاک بچ کړو دونه اکسیډنټ دونه ونه شو ظالمانو نور څوک به را روانه خپې ولاسونه به مات کړي یا به جواب ونه کوي تر شل به ونه کوي تباه برباد شي تباه برباد شي د ګولک سترګې غړوئ یو سپلی وي هغې هم نه لوشلله خو یې تباه برباد کړي بس دې ورې سړي زامن نه دي دا خپل بوسه ته پاک کاري مونږ ته سړي زامن نه ښکړو خو دې روټونه دې غاړو ته به سرپارونه لګوئ که سړی نه پکې سوټې ومنډې د سړي زامن به پرېږده وله دا ونه کا څو جوس ته ولګومه یو درې راله ولګوه بېغمه شه مړه داسې انډه پیچه جوس در باندې وسکم چې به دې بازار به لیوني ځای لیوني ها وروره دا جوس دی که دا بوس دی وروره په دې کې ماته څه ګناه ده په دې روډونو باندې ټرکټر ډېر ډکې د بوسو ځي او بس په سیکنډونو په حساب باندې ماته جوس کا کېږي دغه څکا کېږي هغې ته پکې د بوس رالوځي دا ورشه هغه ټرکټر والا ته وینا کوه کوم چې ترېشلې والا ته هغو ته وینا کوئ دا ټرکټر یې پاکې صفا کوئ بازارونو کې په هر شیز کې چې کوم دی بوس لویږي یاره بالکل خبره یې ټیک ده دا سړي زامن لري پخ پخ لکه دا نن زه را روان وم تر دوی د لاسه مې درز وخوړل پټي کې دغه سړي زامن یې الله بندګانو بوستې بوستې بل څه کار د دوی نشته پروټې کې بوستې په ترکارۍ کې بوستې د جومات غاړې ته بوستې دا څه دي ستا خبره هم چې د دې څه موږ څه کار وکړو وروره تاسو خو سابدالې وایي ورشه په دې بازار کې په هندوانه بوس پراته دي په خټکي بوس پراته دي په هر دکاندار په سپېږمو کې بوس ورنه وځي والله نو نه راوځم په هر ځای کې بوس بوس دي دا دغه زامن شته میرې زامن دي شته میرې زامنو په چې کله ترشل بوزي لګي پاک ساتي کنه مونږ نه مخونه ډک لږ مونږ پوزې ډک دي دوی خو چې تباه برباد کی د لاس مو سالن بازار نشو روټي نشو خوړل هر څه تباه برباد لا اور زامن دی پټي راکله دي بوته دونه پټ کړی د حد نه سوج د بیا شنې کی دلته اچ جو بس نس کرا لاس گزار استعمال او تم زمانه وروره پیسې خو راوړئ که نه مړه دغه شته جوس هم رانه وس که له هغې خو پیسې راکئ که نه مړه بوس ته ترېشلو والا ارتېرې دي خبرې چې کوم دی ما ته کوی د پیسې هم د جوسو نه ورکویه دا خدای مرکه چېرته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا ویډیو بس تاسو خوښ شوي م نه یا او یو طرف ته خوښ شوي به مې مونږ په دې لاره باندې ځو روډ تم ترې شل خوله راړولي خلکو لارو تم چې خوله راړولي جومات تم ترې نشي تللی او که چېرته بازار کې څه شی څکي هغې کې هم بوس پراته وي نو داسې چل وکئ چې داسې کارونه مه کوئ دا کم چې کوئ دا چېرته ښایسته ترپالونه دی روډ ته تړئ چې دا بوس دې روډ ته نه راځي او د تریشلې لګي پاکوي چې دا تریشل نه دا دوړه دکانونو ته نه ځي او دا ویډیو که ستاسو خوښه شوي دا مخکې ملګرو سره شیر کړئ او ښایسته ښایسته کمنټ وکړئ ګروپونو کې زموږ دا ویډیو وراچوئ چې مخکې لاړه شي او لایک ورته ښه ښایسته ښایسته وکړئ. الله حافظ. نه د لورا سره وکړو نه تریشل دلته رالې نو د لورا سره وکړو نه تریشل دلته رالې او یاره ښه بدلنی کو په بوسو پسې رالې